کلاس چې دی پارت 2 دی صحیح ده نو موږ بل دغه چلو چې نمبر اف ګریډز به راوالو 3 دا به هم 3 کو دا 20 به کو صحیح ده بیا خو ته به راشو څو سټوري کو 2 سټوري صحیح دي دغه نو ګریډ اونلی شو که نه اوکې ټیک شو که نه د ټول نه مخکې موږ څه ډیفاین کړي میټیریل یو ډیفاین کړو که نه نو په دې ځای کې هغه خبر انشاءالله دا اوس موږ راشو دی دغه ته میټیریل پراپرټي ته بیا موږ د 4000 ته راشو دلته کې دغه کوو که نه دا د دې سیکشن نوم کېږي ښه فریم سیکشن ته به راشو کنکریټ کالم یې لیکلی د دې نه به کاپي والو او نوم به له خپل ورکړو کالم 2005 زلزلې نه بعد څه وایي مینیمم کالم څومره راله 12 بای 12 2005 زلزلې نه بعد څه وایي مینیمم کالم 12 بای 12 والا ټیک شوه 3000 پی ایس آی به یې ښه دا چې څونه راغی نو دونه بیا لوډ که نه سیوا کېږي سټیل نو دا به څنګه 3000 کوم ها ایډ نیو میټیریل سټیل په ځای به ریبار شي او د ریبار په ځای به څه شي ګریډ به څه شي 40 به شي نو دا خو هلته کې خبره د ریبار نه ده روانه ده کنکریټ روانه وه مونږ سوي څه به شي 3000 به شي صحیح شوه دا به اوکې ښه دا ټولې خبرې به کې خپل ټیک دی اوکې به وي ښه راغی که رانغی بس اوکې که دلته کې راشه او سلیکټ 3000 پی ایس آی شوه ښه اوس دلته کې راشئ پراپرټي وله شو که اوس به کې نوي خبره کوو دا 1 چې دې لیکلی دی که نه د دې مطلب دی 100% دا به دا دغه چې دی دا ای ټیپ چې دی دا سافټویر چې دی به دا په خپله کالکولیټ کوي څه به په خپله کالکولیټ کوي کراس سیکشن ایکزیل ایریا شیر ایریا 2 ډایرکشن 3 ډایرکشن ټارشنل کنسټرین اکثر به کې دا ټارشن راځي که نه نو مونږ چې دی به کې نه راځي دا بیا مونږ زیرو وکړو صحیح دی که نه دلته مومنټ اف انرشیا څومره راغلی ده په 2 ایکسز او په 3 ایکسز باندې دا مونږ څه کړو دا په کالم کې مونږ څونه کړو 0.75 کمه یې کړو ښه ښه جي صحیح شوه کالم کې مې څومره واخیستو او په دا کې به 0.35 الو ښه په بیم کې په دې باندې بیا بحث وکړو خیر دی صحیح ده چې دا مونږ ولې دیزي کوو ښه دا رینفورسمنټ ټو بي ډیزاین دی که چې ته چیک وې که نه بیا موږ چیرې کوو ښه اوس هلته موږ میټیریل ډیفاین کړي خو اوس دلته فروټي ګریډ نشته هلته خو دغه راغی 3000 پی ایس آی راغی خو نه دلته به اوس راشو ایډ نیو میټیریل اوس دلته څه خبره ده د ریبار خبره ده دا به څه شي ASTM امریکن سټینډرډ دا بیا وایو ښه دا به اوکې اوکې به یې کړو ښه دا ټیک خپل دا به اوکې کړو دلته څه راغی بس فوټي راغی که رانغی راغی که نه صحیح شوه نو دا رینفورسمنټ ټو بي ډیزاین دی نو دې ته مونږ نه ګورو دا به څه کړو اوکې دا څه و کالم و ښه اوس بیم نه دی کنکریټ بیم د ده نه به کاپي والم او دلته به څه ولیکم بیم 18 بائی 12 12 نو خو یې نه شو غټولی که نه 18 بائی 12 ښه جي دا به 3000 شي که نه شي یو پیره چې ورته راغلی بیا ورته راغلی ښه دا به څه شي دا به لکه دونه کم کیې 100 خو ډېر زیات دی که نه مونږ یې څه وایو څونه یې که 35% ښه دلته به اوس راشئ 2.5 یې کور دی ټاپ بار باټم بار دی دا به 40 شي که نه به شي بس ټو بي ډیزاین نه ده چې دلته مونږ راشو ښه دلته کې کالم ته نښه خو نشته که نه بیم ته نښه ده صحیح شو دا خبره دا به اوکې شي اوس مونږ سیکشن کې به سلیب سیکشن به کوو که نه دا سلیب به موډیفای کړو دا به څه کړو 6 پې کړو صرف ښه دلته به ورته ولیکو چې دا څه دی سلیب 6 انچ دی او دا والا څه که 3000 پی ایس آی ده وشو که نه هغه ټول څیزونه ونه شو چې وشو نو اوس په څه کوو
کالمونه به ورته ور واچو دلته به راشو 12 بای 12 صحیح ده که نه دلته کې دا میټ راغلی بس ټیک دی ښه دا 1 سټوري وه که نه کنټرول زیډ به وي آل سټوري به وي وګوره بیا به مونږ هغه خبرو لمزو ښه چې دا کم کالم دی کم بیم دی کالمونو قسمونه دي که نه دي څه څه قسمونه دي نه نه کالمونه ښه دا به ویني بیا انشاءالله ښه بیم به ورسره وایي کنکریټ بیم 18 بای ٹھیک شو که نه دلته کې 3D ته واړوئ دا زمونږ خبرو ته اوس برابرېږي آل سټوري کا او سلیب ورته ور واچوئ سلیب ورته چې جدا جدا کلیک کړئ نو دې ته بیا جدا جدا ور اچولی کېږي ښه او چې په دې دغه باندې رالینسټل به کېږي دا ډیک نه دی څه دی سلیب دی ها صحیح دغه ځای کې کلیک وکړه کلیک ونه صحیح ځای ټولو ته وشو که ونه شو دا لاندینی به دې لره کوو که نه ټول خو مې ډیلیټ نه کړو ټول مې ډیلیټ کړو ولې چې آل سټوري وه 1 سټوري که بیا دا سلیکټ کړه ښه اوس اول ګورو چې دا دې کې رنډر ویو کې دی زموږ سره څنګه ښکاري ټیک دی ښه صحیح دی که نه کالمونه سایزونه هر څه برابر دي ښه اوس به موږ چل کوو د دې خبرو نه بعد په دې باندې به لوډونه اچوو که نه به اچوو اوس به لوډونه ور اچوو ښه نو ډیفاین ته به لاړ شو سټیټک لوډ ته به راشو کوم ځای کې دی لوډ ښه نو بیا به 5 کلاس کې 5th کلاس کې چې دی دا به پارټ دا به سیکنډ پارټ شي یا پارټ بی به شي او دا لوډونه چې دي دا به پارټ او تړ کې به واچو یا په سی کې صحیح